الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. زمنګ استاسو پابته کې د پانځمه پښپا باندې د عقیدې درس د توحید عقیدې درس ذکر کېدو. الحمدلله چې هغه ورځ او شپه ته الله بیا راورسولو او موږ تاسو ته دومره عمر او ژوند الله راکړو چې هغه درسونه چې زموږ استاد په عام وخت کې دي هغه ته الله په روح صحت باندې او د موقع او فرصت په حاصلولو باندې الله کېنولي. د عقیدې د توحید په شان ته عظیم نعمت نشته، بهترین نعمت نشته دی. شپږ پنځوسم سوال ته موږ تاسو رسیدلو. د دې نه مخکې دا ذکر شوی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت باندې ایمان لرل، د هغې په نبوت باندې غټ دلایل چې هغه یو غټ دلیل قرآن کریم دی الله تعالی هغې ته ورکړی دی او د الله د پیغمبر حقونه به موږ او تاسو هغه بیان شوي. نن شپږ پنځوسم سوال یو ډېر مهم سوال دی، هغه دا ما سحر جادو کوړې منترې د دې تعریف څه شی دی؟ لغت کې سحر ویل کېږي هو صرف الشیء عن وجهه، یو شی د خپل اصل مخ نه اړول دې ته ویل کېږي سحر. اصطلاح کې سحر ویل کېږي هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان حقيقة. سحر چې دی دا یو شیطانی عمل دی، شیطانی کار دی او دا په زړونو او بدنونو باندې حقیقتا تأثیر دا کوي. ومنه تخيلات تؤثر في الأبصار لا حقيقة لها. تعریف باندې انشاءالله سره پوښي مشکلات حل کیږي. ځنې د سحر نه اسی تخیلات دي، خیالي دي، سترګو باندې داغه تاثیر کیږي چې داغه د لپاره کوم حقیقت موجود دا نه. او دلته ګورئ منه ذکر شوی دی. منه معنا یعنی د سحر په د اقسامو کې ځینې قسمونه داسې دي، مختلف اقسام لري. ځینې قسمونه داسې چې هغه په سترګو باندې اثر کوي، د هغې کوم حقیقت نه وي. ځینې خلک دا صرف دا ټکي راوالي چې د سحر حقیقت نشته دی، داسې خیالات کې او تصورات کې او وهمونه دي. سحر حقیقت دا نشته نه. سحر تعریف دا دی هو عمل شیطانی یؤثر فی القلوب والابدان حقیقتا. دا د اهل السنه والجماعه تعریف دی. سحر شیطانی عمل دی، تأثیر د انسانانو په بدنونو پړونو باندې حقیقتا کوي او ځینې پکې داسې دي چې دا په سترګو باندې تأثیر کوي، یو خیالي دي او د هغې کوم حقیقت دا نشته دی. وروڼو دې مسئلې د وضاحت پکار دی. سحر باندې مؤمن مسلمان با عقیده ایمان لري چې دا تأثیر دا کوي. ګوره الله تعالی زارو کې تأثیر اچولی دی، هر سړی دې ځان ساتي. ولې زار څه شی کوي؟ وجل کوي. دا تأثیر به چا اچولی؟ الله رب العالمین اچولی دی. ډوډۍ او خوراک کې الله تأثیر اچولی، څه به کېږي دې باندې؟ مړېږي به سړی. اوبو کې الله بیا تأثیر اچولی دی، سړی به تنده پې ماتېږي. دا وزن ورسره دا منو، دا عقیده باید مومن مسلمان ولري چې یاره سحر دا تأثیر کوي. امام رومي رحمه الله امام د السنه والجماعه دی، دا څه وایي؟ یو الصحيح ان السحر له حقیقه وبه قطع الجمهور وعليه عامه العلماء. ویسې خبره ده قرآن او حدیث ثابته خبره ده سحر د پاره حقیقت شته او په دې باندې فیصله جمهور علما کړي او عام علما د السنه والجماعه په دې باندې دي. سحر تأثیر دا کوي. امام قرطبي رحمه الله ذکر کوي وذهب السنة الى ان السحر ثابت وله حقيقه. اهل سنت څومره چې د الله د پیغمبر تابعداران دي، منکرین د حدیث نه دي، ودا دې طرف ته تللي دي چې سحر دا ثابت دی، شته دی او کیږي او حقیقت هم لري. ابن قیم الله ذکر کوي
زين دلایل ته اشاره کړې ده. وګور الله قرآن کې فرمایي سورۃ فلق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شر النفاثات في العقد. بنان سما درب د فلق پوری د شر د هغه کوونکو نفسونو نه چې په غوټو کې پوټي کوي. شر ته د وخت ضرر رسیږي کنا تعالی مزید ورکه او تعالی خوندونه درکې او چې داخلي شی او دومره خطرناک نه وي نو ولی الله تعالی قرآن کې ورکو تاسو ذکر کوي چې قل هو فلق د رب د فلق پوری پرانه سما څه پوری ومن شر النفاثات في العقد د اغي ساحران داغي ساحرانو د نفسونو چې په غوټو کې پټي کې بتا باندې لګي جادو او کوړې منتر در باندې کوي یا د اغي زنانونه ساحر یعنی دا څه کوي د دې مثال دا د اغي دشمن د پټا باندې اٹیک کوي پټا باندې حمله کوي پټا باندې دشمن نر هغه دشمن چې هغه پتا باندې دغه شان د ښکار در باندې حمله کتاب پټ دشمن دی د شر د اغي په کوونکو زنانونه د رب د فلق پورې بنانه سم چې هغه په غوډه کې پټي کوي نو الله د شر دی یعنی چې دا ساحران لګي او غټو کې کوړو منترو کې دغه شان دغه څه کوي او غټ دلیل پیدا دی متفقون علیه د بخاری د مسلم روایت دی عائشه صدیقه رضی الله فرمایي چې الله د پیغمبر سحر قسم غو تاسو ته کوي د الله پیغمبر باندې سحر شوی لبید بن عاصم کړو بنو زریق کیو به رضوان دله پاغه کې دا خښ شوی هغه دومره بد تاثیر کړو چې هغه کیو باغه خراب شوی وي د دې کوړو د منترو دي تاثیرات وروجنه الله پیغمبر ورس کو ته شه دا شی زما علاج څنګه علاج شو وې دوه کسان د ملایکی وې دوه کسان نه او هغه د یو د بل نه تپوس کې بدی شړ مې دا درد ولې دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحت دومره راټی کړو درمن کړو وجود ته ولا تکلیف رسولو وې دا در په سړي باندې وای الله پیغمبر یې دا بل ملایک دا بل سړی وته وی وې دې باندې وې دې باندې سحر شوی دی جادو به چا کړی دی وې دا لبی دې سم کړی دوه غالو په وجه باندې چرته دی بنو زریق په زروان په کې دی بنو زریق داغه په کې دی الله پیغمبر ته خودنه وکړه الله پیغمبر صحابه کرام دیږي او سحر راوچتي او الله به دا دوه دونه نازل قل فلق بالناس یولس آیات دې دوه سورته واقع کې چې کومه دا ګمنځ او واقع کې چې کوم غاخونه هغه چې کوم غوټي ورکړل شي دورس غوټي وي یورس غوټي وي یو آیات د الله پیغمبر ویل او غوټه وکړه د الله پیغمبر باندې تاثیر شوی دی عائشه صدیقه دا فرمایي د الله پیغمبر باندې په دین او وحی کې کوم تاثیر نه شوی صرف دومره دنیوي کارونه کې چې یو کار به کړو باندې یو کار به نه کړو باندې ما کړو صرف دومره وحی کې کوم فرق دا نه راغلی معنی دا متفقون علیه راوي د الله پیغمبر باندې صلی الله علیه وسلم باندې سحر دا تاثیر دا کړی دی او بل دلیل دام دی سحر تاثیر دی انکار نه وکړه دا قرآن کې خپل فرمایي چې وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الله وی دا شان دا يهود او نصارا دا مولایان او علما ودا د شیطانانو او تابعداري به روان شو څنګه روان شو ودا کفر سليمان نه کړ شیطانانو دا کفر کړ څه وکول خلکو ته سحر کوو ملائکه الله امتحانا دار علی گلی خلکو ته سحر خودو شاګرد ولراغه دا مې دا کفر دی دا مې زکوا تعلیم کفر دی یا دا ولم کفر دی استاذیم کفر دا انما نحن فتنه منګ امتحان الله مرګ الله کوي خو ما ته ویلې مړې باندې مرګ باندې کې مرګ جرم دی مرګ الله پیدا کړی دی ولې راته وی جنبه کې خو موږ تاسو الله تعالی امتحانن دا وی چې دا کار باندې کې ناروا دی روا ټول الله پیدا کړی دی دا امتحان دی په دې دنیا کې سحر یو امتحان دی الله متوي مکوي تعلم استادي شاګردي دا دې ټول کفر دی نو الله به تاثیر چولې دی دې ظالمانو به څنګه ول فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه دې ظالمانو به دې دوه ملائکه نه غسیز د کول چې خاوند او خدای سره او خدای هغه سره جدا کوي وما هم بضارين من احد الا باذن الله عقیده المؤمن دا سحر کې پخپلا دا تاثیر دا نه چول کیږي بلکې د سحر کې دا مرګ کې دا هر څه کې بغوس پیدا کوي کینه پیدا کوي او که خیالات به ځنې دي وې دا ټول شی به کې چي دي وې دوی هیڅ چاته ضرر رسول کینو مگر د الله په حکم باندې الله دا حکم کړی دی الله په سحر کې دا شانته تاثیر دا چولې ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم دي ظالمانو هغه څه ځکول چې و د ضرر رسول
بچا باندې به کوړې کولې منترې به کولې داګه د کفر داګه د کوړو د منتر د وجه دغه سړی مړ کېدو جون به د خاوند د ښځې خراب شو بې اتفاقي به خاندان او کور کې پیدا شو په بدن به ولې تکلیفونه دغه شان د سحر په وجه باندې کېښودل الله په خپله دا خبره کوي دا یاد ساتئ ساحر د پاره دوه حالات دي سحر دوه حالات دي عمومي ډېر قسمونه دي خدا ته کې چول پکار دي یو دا دی یو هغه سحر دی چې مسحور چې بچا باندې سحر دا شوی دی هغه باندې حقیقت کې تاثیر کوي هغه باندې هغه مریض کیږي هم هغه مړ کیږي هم هغه دغه شان د بغض او کینه دغه په کې هم چول کیږي خاوند او خپل سره هم دغه شان جدا کیږي یعنی د مسحور باندې تاثیر حقیقتا کوي حتی سحر کې داسي یعنی داسې د سحر اقسام دي چې چا باندې وشي هغه وجني هغه ختمي هغه دغه شانته نامردکۍ د سړیتوب نه وباسي ښځه او خاوند سره جدا کوي بغض او کینې پکې اچوي دا ساحران دا کار کوي یعنی حقیقت کې په مسحور او سحر کړی شوي کس باندې حقیقت کې تاثیر کوي مرض باندې مبتلا کوي هغه وجني بغض او حسدونه دا پکې پیدا کوي دا حقیقت کې یو د سحر دغه شانته داسې قسمونه دي بل چې د تخیل او تزویر یو د سحر داسې اقسام دي چې هغه یو خیالي دي هغه کې جالتوبي څنګه جالتوبي خدا ګوره حقیقت کې دغه شانته د انسان په نفس باندې به تاثیر نه کوي اسی یو خیالي څنګه خیالي یو ښځه ده د هغې خاوند دی دا خاوند ته بدلی سوچ کې یعنې بدلی ورته دا به د خاوند نه تښتي وي دا زما خاوند نه دی یو خاوند دی داسې کوړې منترې کېږي چې یو خاوند دی ښځه ورته بدله کېږي ښځې نه به تښتي زما ښځه نه ده انکار ورته وکړي ته دا ستا ښځه ده هغې باندې به جادو شوی دا ستا ښځه نه ده دغه شانته ستا رور به وي داسې دادو شته دی ستا رور به وي خو جادو چې در باندې وکړي دا رور به تا ته رور نه پردی سړی زه نه پېژنم روح به دروغ دشمنی یعنی دا د انسان په نفس باندې تاثیر نه کوي خدا تزویر دیته وي تخیل دیته وي ځنه خلک دا اعتراض کوي چې دا یو خیال دا یو قسم دی دا یو قسم د سحر د اقسام یو قسم دی دا میا ساتيرونو سحر نه د سحر تاثیر نه څوک انکار کوي دا ګور معتزله انکار کوي ماتوریدین دا ګمرا ډېر هغه انکار کوي دین انکار نه کوي حقیقت کې دا تاثیر کوي یو عالم دی قاضي عبد الجبار المعتزلي عالم دی دا څنګه دا خبره کوي چې موږ ساده مؤمنانو کې موحدینو کې زموږ سیده چې هغه سحر حقیقت نه انکار کوي دا سړی سوی قاضي عبد الجبار المعتزلي وی ان السحر في الحقيقه لا يوجب المضر لانه ضرب من التمويه والحيله وسحر چې دا حقیقت کې کم تکلیف زره چاته نشي رسولې دا یو خیال دی یو حیله ده یو سوچ دی فکر دی وهمیات دا دې خبره ده دا معتزلي دی بل ابو منصور الماتوريدي گمراه انسان دی دا وی والاصل ان الكهانه محمول اكثره على الكذب والمخادعه ودا يسات البكار اصل کی کہانت او دا پالګری هغه ان شاء الله روسه بل هفته ان شاء الله به وضاحت به هغه ټیم کې وکړو ودا اصل کی ټول دروغ دی او دوکا دا والسحر على التشبيه والتخيل او سحر چې ودا د حقیقت د سحر دا دی ودا دغه شرط باندې ګډوډواله راولي او تا باندې دغه شرط یو خیال دی بدلی سوچ دی بدلی او تا باندې مشابهت راولي لکه دلیل دوی داري شي لکه موسی سره فرعون سره مقابله کوله دا خلق هم دا دلیل نشي فاذا حبال وعصي يخيل اليه من سحر انها تسعى صدق الله تعالی فرمای ودي فرعون د ساحرانو چې دغه شان د امساګانې او رسېګانې واچولې دا وی هغه پړې او رسېګانې او امساګانې دغه شان د خپل سحر نه او موسی عليه السلام ته خیال کې راوړو چې دا څه شي دا چې دا باران دی دا دغه شان د منډي وي انها تسعى دا منډي وي هغه ته خیال کې راوړو دې خیال کې راوړو ونو حقیقت کې سحر چې دا یو خیال دی دا تاثیر نه لري نفس انسان باندې کوم تاثیر یو خیال دی اسی استاغه تشبيه مشابهت تا باندې راولي ګډوډواله تا باندې راولي حقیقت کې لکه خلک دا دي ابن حزم له خیسه جواب کړل دي ابن حزم ولا فرمایي ورو ته ځان پوي کا په دې خبره ځان پوي کا و سحر په دغه زمانه د فرعون کې چې کله مقابله د موسی سره دغه ساحرانو کوله و دا یو حالتو هغه حالت چې هغه تخییر حالتو يعني هغه مقابله په سمان دی راوړل کړه د سحر په یو قسم باندې موسی سره مقابله وکړه چې هغه د هغه خیال او سوچ او فکر بدلو مشابهت او ګډوډواله پیدا راوستو حقیقت کې هغه رسېګانې واچولې حقیقت کې هغه رسېګانې واچولې پړی واچولې امساګانې واچولې خود موسی سلام دې خیال کې دا ماران دي
دا دغه شان دا اجدها دی او دا خماران دي هغه د خیال کې راوړو یعنی دا یو قسم د سحر دی بلکې ولا ان كل انواع السحر كذلك وعقیده سمزه د ټول سحر مطلق دی چې کوم د موسی مقابله دغه شان د فرعون د ساحران د خوانه شی و هغه د خوانه چې کوم مقابله شی و هغه صرف یو قسم و دا عقیده بلري ان كل انواع السحر كذلك چې ټول د سحر قسمونه مطلق دي دا غني دی ورا ځان په دې خبره ته کولی کا سحر مختلف انواع دي او دغه د سحر د قسمونه یو قسم دا یا ساترونو امام احمد روایت راکړ کړی دی من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم دا یا ساتي سوچ کاهن تراغه سوچ عراف تراغه د غیب خبري تازه کوي ستاله سره په کتابچه باندې کې په پاڼه باندې کړی ودا دې باندې سحر شوی را جادو شوی دا په غړي کې دا پلان کې ځای کړی اصحاب کور کې دي سی وچا خزه دا تنګ سترګې دی دي چې دي جامع چې دا جنات دي استاد کور خبرې دي تراوړي او دا ځان استاد کور کې نفرتونه اچي الله پیغمبر فرمایي دي خلکو ته څوک ورغی وې نبی الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد كفر بما انزل على محمد یقینا دا سره کافر شو باغ دین چې محمد رسول الله پر اتکل صلی الله علیه وسلم ایمان سره خلاصي کې به خبر باندې د دې خلکو د خبرو په اعتماد دا نه کوي بل حدیث کې نبی اسلام فرمایي یسوع چې کاهن ته ورغی پالګر ته ورغی دغه جادوګر ته ورغی دینه ته پوسو سلوي خو دې انسان مونږ کې سلوي خو دې انسان مونږ سبا دا پاره کوڅه کې دي دا معاملات ډیر زیات دي او دا یا ساده علما ذکر کوي بمن انکر السحر او اثره وضرره وتحريمه في الاسلام فقد يقع في الكفر بدا فتوا دا زمونږ نه ده علما ذکر کوي چې سحر نه انکار وکړي دا تاثیر نه کوي داګه د اثر نه انکار وکړي سحر نشته دی یا داګه د اثر نه انکار وکړي یا داګه د ضرر نه انکار وکړي چې دا ضرر نشي رسولې یا داګه نه د دین انکار وکړي چې اسلام کې دا حرام نه دی دین انکار وکړي فهو يقع في الكفر دا سره بابا في دغه شان د کفر کې فریوز اسلام نه بخلاشي عقیده توحید نه به وینځل شي الله زموږ وسو عقیده توحید حفاظت وکړي دا سي حاجه الله موږ تاسو مره ولي چې رب العالمین موږ تاسو عقیده توحيدي او الله دمن توصل خوشاله وصلى الله على النبي